में द पेजार का होगा पैगंबरा या खादिम में द पेजार का او د قرآن خلاف چې دا کوم سازش روان دی په عالمي دنیا کې او زیاتر زمونږ د سکولونو چې کوم د اسلامیت کتابونه دي دا شان کوم زمونږ دینی کتابونه دي هغه موږ راخلو او موږ په کباړخانو باندې هغه خرڅو هغه کباړخانو والا وړي کې فیکټرینو ته حواله کوي او فیکټرینو والا د هغې نه ټیشو پیپر یا بل داسې یو څیز چې هغه ته جوړېږي زه موږ مسلمانان یو او موږ له پکار دي چې په دې خبره باندې موږ ایکشن واخلو او په دې خبره باندې موږ راوچت شو د دغه فیکټریانو خلاف هم او د دغه کباړیانو هم خلاف. ستاسو نوم دی زار؟ شاهد. قرآن مجید ته میلاو شو؟ څومره سپاره وي؟ اوله. اوله سپاره وي؟ او دغه دود دوا ډېره ستاسو نوم دی؟ عثمان. تا ته قرآن مجید میلاو شو؟ ته څومره سپاره وي؟ اوله. اوله سپاره وي؟ دود دوا کوه ښه ستاسو نوم؟ معوذ. ته څومره سپاره وي؟ دویمه. دویمه سپاره وي؟ قرآن مجید ته میلاو شو؟ نه وی دی که نه؟ دعا کوه د خدا. ستاسو نوم دی؟ زما نوم حسنین دی. ته څومره سپاره وي؟ زه په حفظ دویمه سپاره وم. ماشاءالله یو پیر دې کړی دی؟ یو پیر مې په ناظره ختم کړی دی. اوس یې بس کوي؟ چې دغو ته څه ویل غواړې خوشحاله یې دغو نه قرآن مجیدونه چې ډېر خوشحاله لږ ډېرو ډېر خوشحاله دعا ورته کوه ښه او ستاسو دعاګانې قبلېږي ماشاءالله ماشاءالله. ستا پکې څه نوم دی؟ ماسد. ته څومره سپاره وې؟ زه دریمه. قرآن مجید ته میلاو شو؟ لږ خوشحاله وکړه ډېر ډېر خوشحاله دغو ته دعاګانې کوه بایګانو ته ښه د امان سید بای ته او دغه حیات بای ته دعا کوه ښه. ستاسو نوم دی؟ یاسر. ته څومره سپاره وې؟ دویمه. نظیره باندې؟ په حفظ. ماشاءالله حفظ باندې وې؟ خوشحالې قرآن مجید ته میلاو شو؟ لږ خوشحاله که ډېر؟ ډېر. د اختر په ورځ خوشحاله که نه اوس خوشحاله؟ اوس خوشحاله. دعاګانې کوه دغو ته صحیح شو؟ در ملنگ یما استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں د پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں د پیزار کا استاد در ملنگ یما استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں د پیزار کا استاد در ملنگ یما استاد در ملنگ یما ملنگ میں د دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں د پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں د پیزار کا استاد در ملنگ یما استاد در ملنگ یما ملنگ میں د دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں د پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں د پیزار کا کال پکال حجان درزی تالا عاشقان درزی کال پکال حجان درزی تالا عاشقان درزی دا ظلمی مرگرے ورسرا پدا غالار کا ہوگا پیغمبر یا خاص در ملنگ یما ملنگ میں دا دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں دا پیزار کا ہوگا پیغمبر. بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه د بسم الله چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی د پروګرام پښتو فاین سره ستاسو ته خوږ درمل ته رومان ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان ولس ښېګړه دا وخت چې زه منډک یم په لوړ دیر کې په منډه کې بیا تور قلعه ورته یوه علاقه ده یوې مدرسې ته رالو چې د تحفظ قرآن کمیټي پاکستان چې کوم د ماشا تاسو کتی شي صدر موجود دی جي د هغه سره نماینده چې کوم دی امان سید بای دی او د حیات الله صاحب دی جي دو په دې ځل کې ماشاءالله هرې کوڅې ته ځان رسوي او د دې سونم د قرآن عظیم الشان کوم اوراق دي حدیثونه دي هغه ماشاءالله محفوظ ځایونو ته رسوي او د دې علاوه چې کوم ضعیف بوسیده قرآن مجیدونه نو هغه بیا دو ریکور کوي او بیا دغه شان په دې ماشومان یې شي کوم چې د مدرسې طالبان دي او بیا په هغوی شي نو دوسره هم خبرې کوم ماشاءالله ډېر غټ کار کوي د دې په اړه به دونه زه یو څو کمنټس اخلم راځئ موږ سره.
दरबार का होगा पैगंबर आया खादिम में द पेजार का होगा पैगंबर आया खादिम में द पेजार का قدمنو کتونکو دا وخت ما سره ډېر محترم د تحفظ قرآن کمیټي پاکستان ضلع الوردیر صدر دی جی ایت الله صاحب دا کم ماشومان چې تاسو پرې ویجوال کې وکته په دې شاټو کې دې ټول ماشاءالله پر مسجدونه وکړه او د دوسر نن خبر کوم ماشاءالله ډېر غټ کار کوي یو جهان مننه ایت الله صاحب نن تاسو څو ماشومان الله پر مسجدونه ورکړه شکریہ جی جزاک الله خیرا نن الحمدلله ثم الحمدلله تقریبا 20 کسانو ته قرآن مجیدونه میلاو شو هغه قرآن مجیدونه چې هغه ضعیفه شوي د خلکو نه موږ راوړي د مساجدو نه مدارسو نه هغه موږ بیرته پرنټینګ د هغې وکړو د هغې جلدسازي وکړه او د هغه جلدسازۍ نه پس بیا موږ دې ماشومانو ته په دې معیارو لوی جومات کې دا قرآن مجیدونه دوی زموږ نه ترلاسه کړل جي ښه دا راته ووایه تاسو ماشاءالله روژه ده په لومبي پیر تاسو دونه غټه هڅه وکړه نورې بم کوئ مخکې م څه ترتیب دی د خیره جی زمونږ خو د مخکې نه چې موږ کابینه نه وه تشکیل کړې د هغې نه مخکې م زمونږ دا جدوجهد و خو اوس سرګرمیانې چونکې ذمهداري راکړه په حیثیت د ضلعي صدر ما ته ذمهداري حواله شوه نو د هغې د وجې نه اوس په سرګرمیانې نور م تیزوي انشاءالله تعالی او دا کار زمونږ لله فی الله دی د چا نه 1 روپۍ نه الو په دې کې صرف دا دی چې عوامو نه دا اپیل کوو چې تاسو موږ سره په دې کار کې شرکت وکړئ ځکه که موږ او تاسو سوچ وکړو نو الله جل شانه قرآن کې وایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چې موږ دا قرآن را نازل کړی دی او د دې د حفاظت ذمهداري موږ په خپله اخیستې ده نو څرنګې چې د قرآن زور زیر هغه نشي بدلیدی تر د قیامته پورې څوک داسې نشته دی چې د قرآن زور زیر بدل کړي او نه بدلولی شي چې دا غیور مسلمانان ژوندي دقه رنګې موږ دا عزم کړی دی چې څرنګې الله پاک د قرآن د زبر زیر د نه بدلیدو ذمهداري اخیستې ده دغه رنګې موږ د دې قرآن د حفاظت د دې د اوراقو د حفاظت د ضعیفوالي نه د ساتلو د حفاظت ذمهداري موږ په دې خپلو ولو باندې او په دې خپلو کندو باندې اخیستې ده انشاءالله تعالی موږ به دا ضعیفوالي ته نه پرېږدو او د دې دیر د غیور مسلمانانو نه موږ دا اپیل کوو چې ای مسلمانانو راشئ یو موټی شئ زموږ سره په دې کار کې تحفظ قرآن د ضعیف اوراقو په سلسله کې زموږ سره ملګري شئ دلته زموږ سره شانه بشانه باندې کار وکئ دا خدمت وکئ د قرآن خدمت دی بله ورځ د قیامت ورځ چې کله شي نو بیا به الله جل شانه ته دا قرآن سپارش کوي یا به د بنده خلاف صفات کوي او یا به د بنده په حق کې سپارش کوي نو الله جل شانه دې موږ او تاسو له دا قرآن زمونږ خلاف د شفاعت کولو نه وساتي او الله جل شانه دې زمونږ او ستاسو دپاره دا قرآن د قیامت په ورځ شفیع جوړ کړي نو د دقې دپاره موږ دا جدوجهد شروع کړی دی نو انشاءالله زمونږ دا عزم دی چې زمونږ په ضلع لویر کې 7 تحصیلونه دي که هغه بلامبټ تحصیل دی تیمرګره ده خال دی میدان لال قلعه ده سمرباغ دی منډه دی دا مختلف تحصیلونه دي نو انشاءالله تعالی دا عزم هم کړی دی چې په دې غونډو تحصیلونو کې به د خیره سا خپل کابینه تشکیلو او اوس چونکې روژه ده نو هر یو سړي ته تکلیف وي هر یو سړی اودی نو د هغوی د تکلیف د بچاو دپاره موږ په دې روژه کې د خپلې سرګرمیانې لږې شانتې کمزوري کړي دي او بیا چې کله اختر شو بوزه شو انشاءالله تعالی د هغې نه پس به بیا موږ د غونډ تحصیلونو والا راټولو د هغوی سره به باقاعده خبرې کوو په هغوی کې به صدر په هغوی کې به جنرال سیکرټري او په هغوی کې به خادمان نمایندګان انشاءالله تعالی کابینه به تشکیل کوو هر یو تحصیل له دغه زموږ عزم دی پیغمبر یا خاصا د درملن یا ماملن می د دربار کا صدر صاحب دا راته اخرنۍ پوښتنه درنه کومه ستاسو منځ کې کومې ګیلې شکوې د غوښتنې شته ګیلې شکوې خو زمونږ ډېرې دي به هر حال څه ګیلې داسې دي چې هغه کول پکار دي ځکه چې موږ به حیثیت د مسلمانۍ موږ چې دا قرآن موږ ته ډېر معزز کتاب دی ځکه چې دا د لوح محفوظ نه الله جل شانه را نازل کړی دی نو زمونږ او د ستاسو د هدایت دپاره را نازل کړی د مسلمان د هدایت دپاره د رهنمایي دپاره نن دا قرآن هغه په لختو کې پروتي دا قرآن په کریټونو کې پروتي دا قرآن په قسمه قسم په ټیشو پیپرو کې د دې استعمال کیږي نو دا مسلمان ملک دی دا څه هندوستان نه دی دا څه برطانیه نه ده دا څه امریکا نه ده
بلکې دا به حیثیت د مسلمان دا زمونږ د ټولو ذمہداري جوړیږي چې دا آواز ورسو د وخت حکومت ته د وخت بادشاه ته دا آواز ورسیږي زمونږ دا خبره ورسیږي دا پیغام ورسیږي چې مهرباني وکړو د قرآن ضعیف اوراق چې کم ځای کې موږ ته میلاویږي ما ته داسې اوراق میلاو شوي چې په ډیران کې راته میلاو شوي دي نو دا خو مسلماني ده چونکې او بیا په کورونو کې په داسې تاخونو کې چې په هغې باندې د باران اوبه موږ په خپله باندې لیدلي دي چې د باران اوبو هغه قرآن مجیدونه خراب کړي دي د هغې چې کومه سیاحي ده هغه میټاو شوې ده نو من خو مسلمانان یو بله ورځ به الله جل شانه ته څه جواب ورکو چې الله تا خو راته کلام را لېږلی هغه موږ د ارمارو زینت جوړ کړی او بیا زینت څه کې چې په هغه ارمارو کې وروش شو خو موږ راوانغسته نو د دې وجې نه د مسلمانانو نه د دې خپل ورونو نه به حیثیت د مسلمان دا شکوه لرمه چې تاسو کم سے کم د دې قرآن د دې اوراقو حفاظت وکئ دا مه ډیران ته پرېږدئ دا مه ټیشو پیپر ته پرېږدئ دا من لار ته پرېږدئ د هر یو ځای نه د دې حفاظت وکئ او مکمل مقدس اوراق یو ټیم یو ډبه به لګېدلي موږ انشاءالله تعالی دا عزم دی چې په هر یو کلي باندې په هر یو ویلیج کونسل کې ډبې تقسیم کو اول ته ولګو او دا پې ولیکو مقدس اوراق یها پر ډالې نو هلته بیا دا مقدس اوراق که هغه د اخبار ټوکړه کي ځکه اخبار کې هم داسې مختلف قسمه آیاتونه لیکلی کېږي الحمدلله اوس به هغه سلسله ختمه شي صرف ترجمه به لیکلی کېږي ځکه چې بیا د قرآن بې حرمتي کېږي نو دقه شکوه لرمه چې تاسو د دې قرآن حفاظت وکئ د دې د اوراقو جي یو جهانمانه دا و چې د تحفظ قرآن کمیټې پاکستان ضلعي صدر و دا سره مو خبرې وشوې دا کم ماشومان چې قرآن مجیدونه میلاو شو دو د قاري صاحب خبر کوم لږ ساعت پس پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا استاد در ملنګ یما استاد قدرمنو کتونکو د کم ماشومان چې قرآن مجیدونه میلاو شو دو قاري صاحب په څنګ کې ناست دی دو سره خبرې کوم دا راته ووایي قاري صاحب چې نن چې کم د ماشومان د قرآن مجیدونه میلاو شو دې په اړه تاسو څه خیالات لرئ او دغه تحفظ قرآن کمیټې پاکستان اړه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه د میډیا والا کوم چې دا پښتو فاینډ ډېره دیو انتهایی موږ شکریا ادا کوو چې دیو زموږ د وړوکې شانتي دعوت باندې دیو دلته راغلل او زموږ دا پروګرام چې دا یې ریکارډ کو لاول خو زه کوم چې زموږ عوام الناس دي هغو ته دا پیغام ورکوو چې څنګه موږ په کور کې د هر یو څیز د هغې د حفاظت خیال ساتو نو موږ له پکار د بحیثیت مسلمان چې موږ د قرآن هم خیال وساتو د هغې د اوراقو حفاظت وکړو او بل دا زموږ چې کوم علما کرام دي کوم قاریان حضرات دي مدارسو کې چې کوم پړاوونکي دي هغوی نه موږ دا ریکویسټ کوو دا پیغام هغې ته شیر کوو چې تاسو ماشومانو ته دا پیغام ورسوئ ماشومان په دې خبر باندې پوهې کوئ چې هغې د خپل قرآن حفاظت وکړي بلکې د موږ یونو په مدارسو کې زیات دا چې په دو درې ورځو کې هغوی ماشومانو خپله سپاره چې ده دا یې ټوټې ټوټې کړي او دا یې خرابه کړي خپل قرآن چې دی هغوی په میاشت کې دننه دننه هغوی ضعیف کړی نو زه هم ماشومانو له دا ذهن سازي پکار ده چې دا ذهن سازي موږ هغوی له وکړو چې هغوی د هغه یو قرآن دا ټول عمر ته ورسوي په کوم قرآن کې چې دا ناظره وکړي زه هم چې په دې کې دا حفظ هم وکړي او د حفظ نه بعد چې د ده څومره ژوند دی زه هم چې په دې یو قرآن کې دا صرف تلاوت وکړي او دا محفوظ وساتي یعنې ماشومانو له موږ دا ذهن سازي وکړو چې په هغې باندې دوی باندې دا پوهه کړو چې یاره د دې قرآن د دې اوراقو د دې حفاظت پکار دی څنګه چې الله تعالی د دې قرآن د معنو دپاره علما کرام چې دي هغه یې چناو کړي دي چې هغوی د قرآن د یو لفظ د معنی حفاظت کوي دغه شانتې د دې د الفاظو د چناو دپاره د هغې د حفاظت دپاره الله تعالی قاریان حضرات چې دي دی او چناو کړي دي او هغوی د دیو د لفظ حفاظت کوي یعنې د قرآن نه څوک په معنی کې تبدیلي شي راوستی او نه د صرف د قرآن په الفاظو کې تبدیلي راوستی دې لپاره الله تعالی یو رجال کار چې دی دا برابر کړي دي دغه شانتې تحفظ قرآن کمیټي هغه هم د دې قرآن د اوراقو د قرآن چې کوم دا موږ کوم دا شکل وینو د دې د حفاظت دپاره هغوی یو سټرګل یو کوشش شروع کړی دی نو زما تمام عوام الناسو ته او څومره چې مدارسو کې زمونږ ملګري دي هغوی ته زه دا ریکویسټ کوم او د هغوی ته دا پیغام رسول غواړم چې د دې تحفظ قرآن کمیټۍ سره موږ ملګرتیا وکړو او د قرآن خلاف چې دا کوم سازش روان دی په عالمي دنیا کې او زیاتر زمونږ د سکولونو نه چې کوم د اسلامیت کتابونه دي دا شان چې کوم زمونږ دیني کتابونه دي هغه موږ راخلو او موږ په کباړخانو باندې هغه خرڅوو هغه کباړخانو والا وړي کې فیکټرینو ته حواله کوي او فیکټرین والا د هغې نه ټیشو پیپر یا بل داسې یو څیز چې هغه ترې جوړېږي زه موږ مسلمانان یو
او موږ له پکار دي چې په دې خبره باندې موږ ایکشن واخلو او په دې خبره باندې موږ راوچت شو د دغه فکریانو خلاف هم او د دغه کباړیانو هم خلاف چې هغه د اسلامیت کتاب د هغې نه مثال په طور یا تې ګته جوړوي او یا د هغې نه ټیشو پیپر جوړوي زیات هغو دا ویلی کېږي چې یاره په دې کې موږ چڼ کوو نو چڼ هغو د څه شیز کوي چې په زرو کتابونو کې ته یو کتاب چېرته غاړې ته کي او نور دقه یو شانتې دغه فیکټرۍ ته دا وراشي او د هغې نه دغه ټیشو پیپر او دا شیزونه جوړېږي نو به حیثیت مسلمان د هر مسلمان دا ذمهداري ده چې کوم ځای کې قرآن هغه ضعیف شوی نو چې هغه موږ په بوجو کې بس سیس کې بند کړو او هغه موږ محفوظ کړو او چې کوم په دې کې لاول خو د هغې د مرمت غم وکړی شي چې یاره دا کوم پاڼه پکې خراب وي چې هغه مرمت شي خو چېرته هغه نه مرمت کېږي او بالکل ضعیف شوی نو بیا د هغې د دفن بندوبست وشي جزاک الله ډېره مننه ډېر شکریه عزتمندو کتونکو تاسو وکته د تحفظ قرآن چې کوم کمیټي پاکستان ضلعي صدر هغې خبرې هم تاسو اورئ او د دې ماشومانو چې کوم قاري صاحب و هغه هم تاسو واورېدو ماشاءالله ډېرې ښې خبرې وکړې بلې مدرسې ته هم تګ دی هلته هم انټرویو د دغه شان ماشومان له قرآن مجیدونه ورکړي هغو سره هم ځو زه د تحفظ قرآن کمیټي پاکستان چې کوم ضلعي صدر هغې ډېر مشکور یم او حیات بھائی او امان سید صاحب د دې هم ډېر مشکور یم بیا خصوصي د فیض الرحمن محمدي صاحب کوم چې تحفظ قرآن کمیټي پاکستان صدر دی په هغې ته هم زه مبارکي ورکوم ماشاءالله زموږ په ضلع دیر کې هم داسې نوجوانان را پیدا شو چې د قرآن عظیم الشان خدمت کوي په ډېره غټه توګه باندې ماشاءالله بل مدرسه تک دلته هم ځو جي موږ سره اوسئ ملنگ یما ملنگ میں دا دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں دا پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم میں دا پیزار کا استاد در ملنگ